زما محترم مسلمانانو د یو جامع څنګه بنیاد دی د هغې سلسله کې د ملګرو دا پروګرام جوړ کړی دی او موږ تاسو د علماء کرامو د مجلس کې راجمع کړي. الله جل جلاله دې زموږ ستاسو د ټولو د حاضري قبول کړي او زموږ ستاسو د اجتماع د الله د دې علاقې لپاره د هدایت او د خوشحالۍ ذریعه وګرځي. کوم ځای کې چې دینی مدرسه ده، جامعه ده، مکتب دی، مسجد کې د قرآن او د حدیث درسونه کېږي، په ټوله علاقه باندې د رحمتونو باراني او په علاقه کې د رحمت فرشتي ګرځي او د علاقې نه شیطانان تښتي. تعلیم الصغار یطفئ غضب الجبار. د ماشومانو دا سبق د الله غصه سړي. کله چې یو کلی علاقه باندې الله د عذاب اراده وکړي، اول ته وګوري مسجد کې، مکتب کې، جامعه کې، مسجد کې قاری صاحب ماشومانو ته سبق ښیي او ماشومان په دې وړو ژبو باندې د الف با تا وازونه کوي، ناظره وي، قاعده وي، حافظان جوړي او درس نظامی پڑھاوي. الله دې ماشومانو ته وګوري دا غیر مکلف دي، دا بے ګناه دي، دا معصوم دي، دا بے خطا دي. د دې ماشومانو د اوازونه چې الله واوري، د الله اراده بدل شي، د الله غصه سړه شي، الله د علاقې نه عذاب واپس کړي. دا د دینی مدرسې برکت دی. او کوم ځای کې مسجد په اعمالو باندې آباد دي، هغه مسجد ټول کلي ته دعا کوي الله د دوی کورونه آباد کړي، ځای آباد کړي. او کوم مسجد چې غیر آباد دي ټول کلي علاقې ته خیرې کوي، الله د دوی کورونه غیر آباد کړي، ځای غیر آباد کړي. او مفتی فرید صاحب نور الله مرقده هغوی به فرمایل کوم ځای چې دینی مدرسه ده او پای کې د قرآن او د حدیث درسونه کېږي، د هغې په چم ګاونډ کې چې څومره خلک اوسېږي دا به ګمراه کېږي نه، ځکه په دې مسجد او مدرسه کې د قرآن او د حدیث رڼا دا په عالم کې تقسیمېږي. دا د دینی مدرسې برکت دی. په دې د الله شکر ادا کړو چې د کلي هر طرف ته زموږ ستاسو دینی مدرسې، مساجد آبادي، مدارس آبادي او په دې کې دا ماشومان سبقونه وایي. موږ تاسو به آبادي، زموږ کورونه به آبادي، زموږ دنیا به مخي او زموږ آخرت به مخي انشاءالله. او دې مدارسو کې به زموږ ستاسو د بچو صحیح تربیت کېږي. زموږ دا بچي به زموږ ستاسو د پاره صدقه جاریه او د آخرت توخه جوړېږي انشاءالله. بچو باندې قرآن وایو، په خپلو بچو کې حافظان عالمان پیدا کو. اوس چې د بچی نه د قرآن حافظ جوړو، عالم ته جوړو، نو سکول، کالج، یونیورسټۍ ته به نه لیږي. هلته خو د بچی نه به ډاکټر جوړېږي، انجینیر به جوړېږي. نو ډاکټر جوړېدل ګناه نه ده، انجینیر جوړېدل ګناه نه ده، د کلي ناظم چیرمین جوړېدل ګناه نه ده، سکول کې استاد جوړېدل ګناه نه ده، د سکول پرنسپل جوړېدل ګناه نه ده، پروفیسر جوړېدل ګناه نه ده، بلکې د ملک صدر، وزیر اعظم، گورنر، وزیر اعلی جوړېدل هم ګناه نه ده. احتیاط بکې، الله به درنه تپوس کوي. خدا بې وفا نسبتونه دي. او دی مدرسه کې او په دې مسجد کې چې دا کم نسبت حاصلېږي دا وفادار نسبت دی. موږ تاسو ټول آخرت ته روان مسافر یو. هذه الدنيا مرتحلة ذاهبة. دا دنیا روزانه تاسو نه شاته پاتې کېږي. وهذه الآخرة مرتحلة قادمة. او د آخرت ستاسو مخې ته را روان دي. ورځ تېرېږي، شپه تېرېږي، موږ د دنیا نه لرې کېږو، آخرت ته نږدې کېږو، قبر ته نږدې کېږو، مرګ ته نږدې کېږو، آخرت ته نږدې کېږو، میدان محشر ته نږدې کېږو. ولکل واحد منهما بنون. او په دنیا کې دوه قسمه خلک اوسېږي. یو هغه خلک دي چې هغه د آخرت طلبګار دي، د آخرت دپاره سوچ او فکر کوي، د آخرت دپاره ستړي کوي، د آخرت دپاره محنت کوي، د آخرت دپاره مال او جان لګوي. او دویم قسم هغه خلک دي چې د هغوی مخې ته دنیا ده، هغوی د دنیا سوچ او فکر کوي او دنیا را جمع کوي او په دنیا باندې ستړي کوي. نو حدیث کې راځي فکونوا من ابناء الاخره ولا تکونوا من ابناء الدنيا. تاسو که طلبګار جوړیږئ د آخرت طلبګار جوړ شئ، د آخرت دپاره محنت کوونکي جوړ شئ، د آخرت کور ځان له جوړ کړئ، د آخرت دپاره مال او جان ولګوئ.
فإنكم اليوم في دار الأمل ولا حساب وغدا أنتم في دار الآخرة ولا عمل. نن تاسو د عمل په میدان کې حساب کتاب در سره نشته. پوسار له یو ورځ را روانه د میدان محشر باغی کې به حساب کتاب کیږي. هغه د عمل ځای نه دی. اعمل للدنيا بمقدار بقائك فيه. سمر ژوند د دنیا کې د دلته ځان دومره ستړي وعمل للآخرة بمقدار بقائك فيه. او سمر ژوند د آخرت کې د دومره ستړي د آخرت د پاره وکړه. اوس موږ تاسو سوچو چې موږ د دنیا ستړي ډېرې کوو که د آخرت ستړي ډېرې کوو. موږ د دنیا د پاره خپل صلاحیت استعداد ډېر لګو که د آخرت د پاره خپل صلاحیت او استعداد ډېر لګو. دنیا خو بې وفا ده. یو څو ورځې ژوند دی. که نن موږ تاسو له مرګ رالي دومره بې وفا دنیا ده چې د خپلې جامې قبر ته نه شو وړی. که نن د ملک صدر وفات شو نو خالی لاس دنیا ته راغلی دی او خالی لاس به قبر ته ځي. تجرد من الدنيا فإنك إنما سقطت إلى الدنيا وأنت مجرد. ځان د دنیا نه خالی لاس کا. څنګه چې د مور نه مجرد پیدا شوی داسې مجرد به قبر ته ځي. إنكم تحشرون يوم القيامة حفاة عراة غرلا كما بدأنا أول خلق نعيد. ستاسو به حشر کیږي د قیامت په ورځ سرتور سرخ په ابلخلی په تن بربند. څنګه چې د مور نه پیدا شوی د قصې به قبر ته ځي. د ملک صدر وفات شي او سرتور سر قبر ته روان دي. خپې ابلخلی روان دي. په تن بربند روان دي. حالانکه د بعضې څیزونو کې د چا داوم نشته. دا موږ تاسو چې کومې جامې اچو نو د یو کس جامې اکثر په بل برابرېږي نه او په دې کپړو کې د چا داوم نشته. خو الله فرمایي که بیت العنکبوت دا د جولاګي جاله ده. دار الغرور دا د دوکې کور دی. متاع قلیل دا لږه شان فایده ده. لعب ولهو دا لوبې ټوکې دي. جناح بعوده د ماشي وزر دی. کذل زائل ختمېدونکي سورې دي. د دنیا نو څه حقیقت شته نه. مرګ سره برنه دا ټول څیزونه پاتې شي. خپل بچی د خپل بابا نه په زور جامې وباسي او چې نوځي نو اواز وشي وي دا کمیس دې وشلوي ځکه دا د دنیا لباس دی. دا د آخرت ته نشي وړي. جامې دې پاتې شوي. ښه ډېرې سپلې دي چپلې دي بوټان دي. په دسمبر کې جنوري کې ماسخوتن په یخنۍ کې د جنازه ده. جورابې شته بوټان شته چپلې شته سپلې شته ګرمې جامې شته بنین شته واسکټ شته ګرم څادر شته کور کې کمبل شته تولۍ شته بلستن شته او دې قبر ته نشي وړی. سرتور سر روان دی قبر. خپې ابلخپې روان دي او جامې دې پاتې شو. د د جامونو بیا خلک ډېرېږي. د مړي جامې چې درې موشي دا خلک یې بیا تقسیموي. مور په دې زمانه کې خپل بچو ته وی بچو دا د پلار نوې جامې پاتې شوې. دای صادر دی دای واسکټ دی او دای سپلې دی او چپلې دی او بوټان دی. دا په خپل استعمالوي. پلار ته به دعا کوي. د پلار به ثواب کیږي. د دې 15مې صدۍ بچی مور ته سوي نه مور دا چرته غریبانو لورکا دا د مړي جامې دې مونږ تیری. خپل بچی د خپل پلار جامې نه چي د مرګ نه پس صادر نه پسري چپلې سپلې بوټان نه استعمالي او به دا کپڑے ته پکېلي کې ګرځي دا شاپر در سره دي او چې غریب ته دروازه واله او هغه پوي شو چې دای د پلار کپڑے وروړي دا د مړي جامې دي. نو که غریب د لوګي مریم نو سوې درته یاره زما گزاره کیږي چرته بل چاله ورکه زما جامې ډېری دومره بې وفا دنیا ده. الله وی دا لوبې ټوکې دي. د دې اړو څه حقیقت شته نه. خالی لاس دنیا ته راغلي او خالی لاس به قبر ته ځو. او د کوم انسان د ژوند روح غلط دی. دنیا یې جوړه کړې ده او آخرت یې نه دی جوړ کړی. حدیث کې راځي د کوم انسان چې نیټه پوره شي او د آخرت کور جوړ کړی دی قبر یې د جنت باغ دی او جنت حاصل کړی دی. الله راضي کړی دی. کله چې ملک الموت راشي د دنه روح قبض کوي قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم. تاسو نیټه پوره شي ملک الموت راشي تاسو نه روح قبض کوي. نو دې کس ته چې د مرګ فرشته را مخامخ شي ورته وی السلام علیک یا ولی الله اے د الله دوست السلام علیک قم فخرج من دارك التي خربتها الى دارك التي عمرتها. را پاسا
او دا کور چې تا په خپل روان کړی د دینه دی بوزما هغه کور طرف ته دی بوزم چې هغه تا په دنیا کې ځان له جوړ کړی د آخرت کور ته دی بوزم تا د قبر کور ځان له جنت باغ جوړ کړی راځه هغه کور ته دی بوزم نو دا انسان په خوشحالي باندې روح ورکی لا يستاخر ساعتا ولا يستقدمون یو سکند نه مخکې کېږي نه وروسته کېږي رزق دانی ختم شي اوبه ختم شي هواګانې ختم شي ورځ شپه ختم شي یو سکند ملک الموت د چا خاطر نه کوي او چې کم کس د آخرت کور نه دی جوړ کړی مخې ته دنیا ده او د نفس او د شیطان او د خواهشاتو په اتباع کې زندگی تیری دل چې ملک الموت راشي یا عدو الله اے د الله دشمنه قم پاسا فخرج من دارک التي عمرتها الى دارک التي خربتها را پاسه د دې کور نه دا کور خو دې جوړ کړی او ډیره خواري دې کړی ده مال او جان او صلاحیت او استعداد دې ټول په دې کور باندې خرج کړی خدا سي کور ته دی بوزم چې هغه کور دی په خپل روان کړی هغه غیر آباد کور ته دی بوزم نو دغه انسان بیا په دغه وخت کې چغي وي قال اني تبت الان یا الله اوس می توبه ده قال رب ارجعون الله دنیا ته واپس ولېګا لعلي اعمل صالحا فيما تركت كلا الله ډیر مال دولت را نه پاتې شو ستا په نوم ستا په دین به قربان کم الله یو موقع یو چانس بل را او ما دې کوچانو ګلبيري ته یو ځل واپس ولېګا الله دا ټول مال دولت پستا په نوم ستا په دین باندې قربان کم او دې انسان چې سترګې پټې شوې دې دنیا ته واپس نشي راتلی الناس نیام اذا ماتوا انتبهوا علی رضی الله عنه فرمایل دا خلک د غفلت په خوب باندې ودی مرګ سره د خوب نه را پاسي هغه څور تخکاره شي چې موت ته نه ښکاري او دې به قبر ته روان دي تور له حد ته روان دي او بیا منګه په دې تور له حد کې کیدو دا په منونو ټرونو خوري په واړو او قبر جوړ شو تلاوت شو دعا شو مونږ را روان شو یو فرشته ورل راشي ابن آدم دفنوک وترکوک دا آدم زوی فخر کړو پری خو دي ولو اقاموا عندك ما نفوا کدا ټول در سره ولاړ يم څه پیدا به نه در کړی دا ستا کلیوال ستا دوستان ستا خپلوان ستا د کور خپل خلک پتا باندې په منونو ټنونو خوري واړو او لاړل دم کدا در سره ولاړ يم څه پیدا به نه در کړی جماعت المال مال دی را جمع وترکته لغیرک خلق ته دی پری خو تدیل الله دنیا ته لګلی دا خو استاد جن مقصد نو دا مال به د آخرت د پر استعمال کړی ځان له به د آخرت کور جوړ کړی نو مال دی را جمع کو خلق ته دی پری خو اليوم تسير الى الجنه او الى نار حاميه ياخذ جنت باغ ترا یا د جهنم خطرناکي کندې ترا په دې سفر باندې موږ تاسو ټول روان مسافری د هر بیماری علاج تل کل داء دواء مرګ یو داسې بیماری ده چې د دې دارو چا پیدا نه کړي د دې علاج چا ونه کدا ټول موږ تاسو ټول په دې سفر روان او کم کور کې چې مړی وشي او دا زنانه جړه شروع کی وې دا ملک الموت راشي د دروازه کې ودري یو څو خبرو کې کدا دې ژوندو ووري دي په مړی باندې جاړي په ځان په جړه شروع کی رومبني आवाज کې لمتبكون ولي جاړي لمتجزعون دا چغي سوري ولي وخي فوالله ما نقصت لكم عمره الله قسم کستا سو مرما کم کړي والله ما حبست لكم رزقا الله قسم کستا سو د رزق دروازه ما بند کړي دا مالی ذنب زما ګناه صدا زما غلطي صدا وان لي فيكم لعوده زکو بستاسو د کور ته بیا مرزم ثم عوده بیا بمرزم ثم عوده بار بار برازم حتى لا يبقى منكم احد چې یوم پاتې نشي بیا بستاسو د کور ته زنه راځم وی کدا خبرې دي ژوندو ووري دي په مړی باندې جاړي په ځان بجړه شروع کی چې دا مرګ مال امر روان او دا ملک الموت خو بار بار زمون د کور ته راځي نو زما محترم زمون تاسو سفر اخرت طرف ته دي موږ به د خپل اخرت د پاره سوچ کوو اوس د دنیا د نسبتونه خو به وفا دي مرګ سره د صدر صدارت ختم شو د وزیر وزارت ختم شو د گورنر گورنری ختم شو او د وزیر اعلی نسبت ختم شو د ډاکټر ډاکټري ختم شو د انجینیر انجینری ختم شو د مالدار مالداری خوري شو د نواب نوابی ختم شو
او د یو کس زر جره بجیداد دی خود خالی لاس قبر ته روان دی او په دې مدرسه کې کستا بچی د قرآن حافظ جوړ شو عالم جوړ شو دا دومره وفادار نسبت دی چې دا د دنیا عزت دی دا د آخرت عزت دی د دنیا عزت خو موږ تاسو تخکاری زمون پښتانه خلک د خپل عالمانو قدر کوي د خپل امامانو خیال ساتي د قرآن د حافظ خیال ساتي د قاری شیخ خیال ساتي دا د پسینه کې چې دا کم قرآن د دې قدر کوي او د دې خیال ساتي دا د دنیا عزت دی د مرګ نه پس چې دا ټول نسبتونه خوري ریشي او خپل جامع در نه پاتې شو دا یو رومال من قبر ته نشوړي د جیب خپل یو بالپن قبر ته نشوړي دا برانه پاتې کی خدا قرآن چې د کم حافظ قرآن په دې سینه کې پروت دی دا قرآن ته پاتې کیږي نه د دې انسان نه مور پاتې شو پلار پاتې شو رور پاتې شو خور پاتې شو خزه پاتې شو بچی پاتې شو بنگله پاتې شو د دنیا چمک دمک د دنیا زیب و زینت د دنیا عیش و عشرت هر څه پاتې شو او دا قرآن د سره په دې سینه کې پروت دی دا د دنه څوک نشي اخوا کولی په دې سفر کې د سره قرآن روان دی په دې تور لحد کې په دې تیار کې دا قرآن رڼا ده دا قرآن د دې قبر حسن دی جمال دی عزت دی زینت دی عالم وفات شو د سره د قرآن او حدیث رڼا قبر ته روانه ده دا د قبر حسن او جمال دی عزت دی زینت دی دا بدله قبر کې فایده ورکړي دا په قبر کې د مرګري دی په دې مدارسو کې او په دې مساجدو کې چې دا کم نسبت حاصلېږي دا د دنیا او د آخرت خوش قسمتي ده او د دنیا د آخرت سعادت دی او دا اولاد په زموږ تاسو د پر صدقې جاریه او د آخرت توخه جوړیږي د کم مور پلار بچی په ناظره باندې قرآن ختم کړ حدیث کې راځي د مور پلار مخکینی ټول ګناهونه الله معاف دا چې ستا بچی قرآن ختم کړ